السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د ایمان سره مذهب څخه اوښتل بل مذهب ته دا د شریعت له نظره څخه څنګه دی؟ محترمه فقهای کرام وایي لا يجوز الانتقال من مذهب ابي حنیفه الى غیره. نه ده روا چې سړی د ایمان سره د مذهب څخه بل مذهب ته ارتحال او کوچ وکړي. که یو چا د ایمان سره مذهب پرېښوی د امام شافعي سره مذهب ته ولاړی و یعذرو هغه ته د تعذیر ورکول سي. نو د مذهب څخه تګ کول بل مذهب ته دا په دوو وجو کېږي. یوه وجه دا ده چې د ضرورت پر بنیاد باندې وي، لکه د مفقود مسأله چې د ښځې خاوند ورک سي. د امام مالک سره مذهب 4 کاله وخت ورکړی ده، نو بیا په هغو کې فقهای کرامو او علما کرامو د ضرورت پر اندازه باندې جواز ورکړی ده. او داسې څوک د خواهشاتو پر بنیاد یا د اسانۍ پر بنیاد د ایمان سره د مذهب څخه هغه اوړي بل مذهب ته، وایي پر دې باندې خطره د دې شته چې دغه سړی به له ایمانه څخه ووځي. ځکه وایي په تترخانیه کې یو حکایت راوړي چې ان رجلا من اصحاب ابي حنیفه رحمهم الله، د امام صاحب رحمت الله علیه د مذهب یو نفر و، وایي د اصحاب الحدیث چې دا موږ ورته سلفیان ورته وایو چې په ظاهر د حدیث عمل کوي، د هغه ولور ته یې مرکه وکوله په عهد ابي بکر الجوزجاني د هغه په زمانه کې. نو هغه نفر منع وکړ زه لور نه در کوم، هغه وخت در کوم چې ته به مذهب پرېږدې. فیقرو خلف الامام، د امام شاته به الحمدلله وایي ویرفع یدیه عند الانحطاط ونحو ذلک، چې کښته کېږي لاسونه به پورته کوي. نو په اجابه هغه اجابت وکړي فزوجهو، نو یې لور په نکاح ورکړه. نو بیا وایي د شیخ ابي بکر الجوزجاني رحمت الله علیه څخه پوښتنه وشوله، وایي ده ورته لیکن اخاف علی ان یذهب ایمانه، زه بیریږم چې ده څخه به ایمان تللی ولاړ سي وقت ناظم په حالت د نازع کې. ولې ده استخفا او سپکاوی په هغه مذهب سره وکړي چې هغه حق عنده. رد المحتار جلد 3 صفحه 190 او 190 مطبع بیروت چاپ دی. او دغه رنګه ملتقط من الكتب المعتبره لفقیر المدعو عبدالستار سمزای رحمت الله علیه. نو محترمه مذهب څخه اوښتل دا یو عظیم جرم دی، نه دی کوي. دا چې څوک مذهب نه مني نو اخوا د مذهب نه مني، بې مذهبه دی. دغه بې مذهبه به مري، بې مذهبه به راپورته کېږي. نو مذهب هغه څه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د احادیثو په مغز او په مفهوم یې موږ پوه کړي یو. او مذهب چې څوک نه مني هغه به نو بیا داسې شی چې پر خپلو پلرو، پر نیکهګانو، پر اناګانو، پر خپلو قریبانو چې مړه سوي دي یا د ځین پیدا سوی دی پر هغو د مشرکینو حکم کوي چې هغه مشرکین دي. نو د مشرک اولاده خو حرمونې یي، نو دوی خپله حرمونې یي، نو بس بیا پر مور پلار باندې د مشرکینو ټاپې لګوي. وخت زه په یو سفر کې ولم، دوه خلکو سره بحث و، یو سلفی و یو حنفي مذهب و. نو په تمابانس کې زه یو ګوډه وړنده خبر ور وغورځوم، خو طرف هم نه کوم د حنفي د ښکاره برای جنجال پیښیږي، دوی مې سره ایله کړي دي. ما سلفي ته وویل ما دا ستا مور پلار خو نو ستا پر طریقه نه وله، دا اوس څنګه مړه دي، پر شرک دي که پر ولوه؟ دا پر شرک مړه دي. ما ته چې هدیرې ته ودرېږي دوه ورته کوي، ولې زه دوه نه ورته کوم؟ کافران دي. ما ښه نو چې ستا مور پلار مشرکین دي، نو مشرک زوی او د مشرکې زوی خو نو حرمونه یي، ځکه د مشرکو د مشرکي نکاح خو نسته. نو چې تا حرمونه یې نو ستا به زه څنګه خبره ومنم؟ ده ډېر بد یوړ. ما خو ته خپله وایه چې زما پلار و مور مشرکان دي. نو دا خلک دي چې مور پلار مشرکان کوي. او دا اوس کې به مو اورېدلي هم یې چې په سوریه کې و که په کوم ځای کې و، دغه داعش یو نفر وایي مور راوستله د خلکو په حضور کې یې مړه کړه، ویې ورته ولې داعش نه مني یا د داعش سره مخالفت کوي؟ نو حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ډېرو صحابه کرامو
به پلرونه یا مندې کافرانو رسول الله اسلام باره خپل تېښې ورسره کوئ حق لري نو د دې دغه انداز دی بس بارانو تاسې باره قیاس ورته وکړي چې د دوی د مور سره دغه حق دی د پلار یې دغه حق پر ځای کړی نور به نو دوی د اسلام کوم حقوق پر ځای کوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته